بسم الله الرحمن الرحیم. د زلق ټي وي خوږو کتونکو اوریدونکو پښتنو وروڼو، کوم چې په بهر ملکونو کې دي، کوم چې په وطن میشته دي، هغه ټولو ته سلامونه. د زلق ټي وي کوشش دا دی چې د چا چې څه خدمات دي د پښتو دپاره، د هغوی دپاره مونږ دا سپیشلی مونږ د هغوی ځایونو ته ځو، هغوی له دغه قدرداني ورکوو، ځکه چې زمونږ دا ژبه چې ده نو دا زمونږ مور ده، او څوک چې د دې قدر کوي نو په کار ده چې موږ د هغه خلکو قدر وکړو. نو دغه خلکو که فن کړی هم دی نو د معیار خیال یې ساتلی دی. په دغه خلکو کې تاسو به پیژنئ منتظر د پړنګي ډېر تکړه ملګری دی، شاعر هم دی، او د هغې نه علاوه چې دی نو یو ډېر ښه سندرغاړی دی. ډېر ته د انور تنها صاحب د کلام وینا کوم. تنها صاحب چې هم د دې پړنګي اوسېدونکی و، یو ډېر ښه لیکوال و، زموږ ملګری و، الله دې وبخي. نن زموږ په منځ کې نشته، خو موږ ته د هغه کمی محسوسیږي، نو هغه کمی به په دغه ډول منتظر صاحب موږ ته پوره کوي. او د منتظر نه یې ځکه اورو چې انور تنها د منتظر په خوا کې پاتې شوی دی، د ده په ګاونډ کې، د ده په همزولتیا کې، بل د هغه هم په موږ باندې حق دی. یو ښه لیکوال و، د دې سیمې، د دې خاورې، د دې ځمکې پهچان و. په کار دی چې موږ د هغه په مړینې باندې هم هغه هیر نه کړو، او موږ هغه د هغه کمی چې کوم دی هغه به موږ ته منتظر د هغه په الفاظو کې پوره کوي. که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي، له یو بله مینه غواړي پکې اوسي. که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي، له یو بله مینه غواړي پکې اوسي. او پښتونخوا دې تل آباده وي سایله، پښتونخوا دې تل آباده وي سایله، د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. ستاسو او د منتظر په منځ کې دیوال نه جوړېږم. خواست کوم منتظر صاحب ته که خپلې یو دوه خبرې راته کوي او بیا ورپسې کلام لرا شو. السلام علیکم. فضل بھائی په خیر جوړ تکړه خوشاله عزتمن شي جهان. مننه کوم، ډیره مهرباني کوم چې په دومره سخت وخت کې زه ما خواله راغلی، خپل ټایم خراب کړی، او نور د دواړو سره تعارف خبره نه، زه ستاسو سره وړاندې رالوی شوی یم، او موږ د یو کلي خلک یو، د یو کلي اوسېدونکي یو، بلکې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې موږ ټول خلک یو بل ته شکر دی په مینه کې یو. د تنها صاحب په حواله دا خبره وکړه، تنها ښه لیکوال و، ښه فکر والا سړی و، ډېر یو تکړه انسان و، او شاعر هغه له ډېر وخت نه و، زه لا سندرغاړی هم نه وم. هغه بیا سعودي ته لاړو، مسافري وکړه، هلته کې راغی چې د هغه یو غزل و، یو 3-4 میاشتې سارې مدرزم کلي ته ما ویلی و، ما پسې خندل، ما ته وي ما ته پنکار به څنګه جوړېږي، یار وایي دا ډېر ګران کار دی. ما به ورته ویل زه نه پنکار کېږم، به ګورئ. او هغه بس ډېر یو پوهه سړی و، ما له پوهه را کړې وه د غزل زه هغه پوهه کړم چې غزل داسې دی داسې. نور زموږ ډېر ښه شاعران شته، ته هم یې غزل ځان له یو نوم دی، ته ډېر ښه شاعر یې، ته ډېر ښه لیکوال یې. او ما د ظفر اقرار نه هم ستا تعریف اورېدلی دی، ستا غزل هغه هم ویلي دي، ډېرو خلکو ویلي، زه به هم وایم که خیري. او دغه ده چې عزتمن شي، قدرمن شي. د نور خان تنها به راته یو څو شعر ووایم نوي. روغ بشي پاگل چې زی د دې کلي، وړي بتش ګوګل چې زی د دې کلي. عشق لیونې چې درنه لاړ نشي، شړ بشي محفل چې زی د دې کلي. زه به د تورخم په دروازو باندې دم به ورته ګل چې زی د دې کلي. الله تنها بیا جوړی ګرمي شوله، پیغله د کابل چې زی د دې کلي. دا ما یو نوي شعرونه دي د تنها چې ما کمپوز کړي دي، او تا ته یې ډالۍ وي. ډېره مننه. او د زړه پیرې پتا مینده ستانه نه صبرېږي،
د زړه پیرې پتا میندې ستانه نه صبرېږي د لیونې د ځان دښمن دی ستانه نه صبرېږي د لیونې د ځان دښمن دی ستانه نه صبرېږي څو ځل مې پوه کو چې د دې سړي نه صبر شه نور څو ځل مې پوه کو چې د دې سړي نه صبر شه نور او کمې زړګې دې کمې تندې ستانه نه صبرېږي ډېر ښه کمې زړګې دې کمې تندې ستانه نه صبرېږي د لیونې د ځان دښمن دی ستانه نه صبرېږي ډېر د لیونې د ځان دښمن دی ستانه نه صبرېږي ستا په وړه وړه دا به غزل څنګه لیکي ډېر ښه ستا په وړه وړه دا به غزل څنګه لیکي یا پتا لیکل د تنها پندې ستانه نه صبرېږي ډېر ښه ډېر ښه پتا لیکل د تنها پندې ستانه نه صبرېږي د لیونې د ځان دښمن دی ستانه ډېر نوې یو څو ټپې راته کومه ارشاد او په ما د بنې اوازو شنو ماشومې لور سره د کټه پرېوتمه ډېر ښه که د سپین ږیرې پلار مې نه وې ما به رقیب ته د مړ زور ښودلی ونه واه واه ډېر ښه یار دا تاریخي یوه ټپه ده چې ارشاد زه د ارچن په میرو رالم چلم پراته و زلمې جنګ لا تلي ونه ډېر ښه ډېر په دعاګانو کې مې غواړه که نه نصیب مې درنه لرې ګرځوینه ډېر ښه یار په زړه مې بار ګیلې پرتې دي نو اله به کوم چې د سر په څنګه ږدمه اشکې ډېر داغونه راکړل غریبې ورځ د بل وطن په مې روکړم واه واه ډېر خپله یو سروکیم ستا نظر شه ارشاد ارشاد نه سترګې به دې پوهېږي چې داسې راته نه ګورې نه سترګې به دې پوهېږي چې داسې راته نه ګورې طالب هم کارو ګوري او مالم ډېر ښه دی ډېر ښه طالب هم کارو ګوري او مالم ډېر ښه تنها صاحب کلام خو مونږ واورېدو ډېر خوند یې وکړو غواړم چې د ارواخاد مختیار ګوهر صاحب یو کلام مونږ ته منتظر صاحب ډالۍ کې ډېره مننه وایي منتظره بالکل ارشاد جوهر یو ښه لیکوال و د هغه یو څه شعرونه ما ته یاد دي زه پر اقرار ویلي هم دي هغه کمپوز دی ارشاد محبت کې دومره زور ما نو لیدلی ډېر ښه په محبت کې دومره زور ما نو لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نو لیدلی چې سپینه وي د سترګو تور ما نو لیدلی په محبت کې دومره زور
او نن جوړ کړي رات چل ښکاریږي داسې نن جوړ کړي رات چل ښکاریږي داسې اور بل د ګل داسې خو منولې واه اور بل د ګل داسې خو منولې چې سپینوي د سترګو تور ما نو لیدلې او د چمګاون خلک ټول خبر کړل په ما لا 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 د چمګاون خلک ټول خبر کړل ستا د بنگلو دا دومره شو ما نو لیدلې ستا د بنگلو دا دومره شور ما نو لیدلې او چې سپینوي د سترګو تور ما نو لیدلې چې سپینوي د سترګو تور ما نو لیدلې او په محبت کې دومره زور ما نو لیدلې بل شعر د ما ډېر خوښ دی چې ارشاد کراچي او پېښور ښایسته یادېږي کراچي او پېښور ښایسته یادېږي او د ملکن ښایست لا نور ما نو لیدلې د ملکن ښایست لا نور ما نو لیدلې او چې سپینوي د سترګو تور ما نو لیدلې او په محبت کې دومره زور ما نو لیدلې یاره څه شعر بیا هم لیکلی دی چې چرته بګرځي لیونه پشاړو میرو او چرته بګرځي لیونه پشاړو میرو چرته بګرځي لیونه پشاړو میرو په ګوهر ملګوي تو مانو لیدلې او په ګوهر ملګوي تور ما نو لیدلې چې سپینوي د سترګو تور مانو لیدلې او چې سپینوي د سترګو تور ما نو لیدلې په محبت کې دومره زور ما نو لیدلې او ټوټي ټوټي په تور راشه د بیننګي आवाज دی را مشمینا واه یا ټوټي ټوټي په تور راشه او راشه چې پر هرونه د ګندم خله در کوما سلطن غله جوار گر پریدا یو غم ازمل که دو مین جدا کوینا خدای پس گناه کړیږم معلومه نه ده چې توبتې وباسم دارو بدو به توبه کړم جانانه ستا د مینې نه توبه کومه یو ځلې بیا په دې لاره شنو په پخوانو پلو دې پرېوتل ګردونه ډېر ښه او زه خیالي ممند یما اړوې وتل زما یار مې نادان ډېر ښه او زه خیالي ممند یما ماما اړوې وتل زما یار مې نادان ماما اړوې وتل زما یار مې نادان ډېر ښه ډېره مننه ډېر